دوستان عزیز بازم برگشتیم دیدن برنامه. خدا کنه که بیننده ما باشین و ما را تنها نگذارین. همکار ما معرفی میکنه که کی است با ما. بیشتر معرفی کردو او مخکې مې یاده وکړل، البته د خپرونې په لومړۍ کې مو هم ویلي وه چې نن به زموږ اتل د زړونو اتل احمد ولي هوتک را سره وي. د هغوی سره به د دوی پر تیرې مبارزو باندې چې بدبختانه د تیرې میاشتې 15 تاریخ باندې داسې پیښه موږ درلوده چې موږ ونه شو کړی هوتک صاحب یو ځل بیا د هیواد نه بهر واستوه، هلته د افغانستان بیرغ ورپوي. که څه هم تقریبا 12 ساعته که 2 ساعته که 14 ساعته یې مسابقې ته پاته وله. دوی تصمیم درلوده چې لاړ شي، یعنې دوی په دې تمه باندې راغلي وه 6 میاشتې که 2 میاشتې دوی قرنطین وله، ځان یې وازمایه او ځان باندې کار وکړه، دلته په افغانستان ته راغله تر څو دغه ستړیا رفع کړي او بیرته لاړ شي. خو خارجي دښمن مات نه که، خو خپله افغانانو مات که. نو دې ته یې مجبوره کړ چې دغه لوبه پاتې شي همداسې. نن را سره هوتک صاحب میلمه دی، غواړو چې په دغه موضوع باندې بحث او خبرې وکړي چې تر دې دمه پورې څه شواهد شته دی، څه شوي دي، آیا حکومتي چارواکو تر دې دمه پورې کوم جدي تصمیم نیولی دی په دې اړه باندې که نه دی نیولی؟ یعنې تقریبا ډېر وخت وشو دې موضوع څخه او د راتلونکو پلانونو په اړه باندې به هم د دوی سره غږېږو. ستړي مه سئ هوتک صاحب او سهار مو پخیر. السلام ټول افغانان ته سلام. په دې هیله چې ټول خوښ او خوشحاله اوسئ. زنده باشین. هوتک صاحب میشه در قدم اول از صحتتان بگوین؟ فعلا کاملا صحتمند هستین؟ انشالله حال خوب هستم، بخوایم تا اندازه خوب باشم که باز مبارزه کنم. خوشحاله یو چې موږ د صحتمنده ګورو. واقعا په همغه شپه باندې چې خبر شولو اوس نو هېڅ شی نه پټېږي. فیسبوک دی او دغه رسنۍ دی چې ومو کتل ډېر کسان په دې باندې غبرګونونه یې درلودل او ډېر زیات خوښي نیوله. او اوس خوشبختانه خوشحاله یو چې تاسو لرو. خیر د مبارزې بیا هم راځي، بیا به هم راځي، بیا به هم د افغانستان بیرغ رپوي، خو دا چې تاسو راته صحتمند اوسئ دا زموږ دپاره هر څه ده. هوتک صاحب د دې پیښې قصه وکړئ چې څه ډول پیښه وله او تر دې دمه پورې چې هیڅ دغه تصمیم نه دی نیول شوی ورباندې تاسو څه وایستئ؟ زه به لږ روشني پرې واچوم. تاسو معلومه 15 میاشتې امریکا کې قرنطین وم د دې لپاره چې دغې سیالۍ کې زه ښه وځلیږم. ډېر صنایعساز او ډېرې ښه سیالمین ګاټ ورته وایي. دغه سیالۍ او دې نه بعد سیالۍ زه بیا مرکزي مسابقې ته تلم. نور ما غوښتل چې له روسیې نه لاړ شم مستقیما امریکا، له امریکا نه مستقیما روسیې ته لاړ شم. ولې بیا هم د دې لپاره چې لږ څه مشکل مو سفارت سره درلوده، بیا ونه شو کړی چې بېرته افغانستان ته دې لپاره هم راغلم چې د ځای د روسیې ویزه هم واخلم او یو څو ورځې تفریح هم شي راته او له خپل افغانانو سره واوسېږم، لا پیاوړې روحیې باندې لاړ شم. زه د یو ټکي همیشه د رسنیو کې ماته ډېر په مخالطه لکه فیسبوک کې چې ما اراده کړې چې روسیه مات کړم، خو خبر نه وم چې ما به خپل افغان ماتوي. نو ما یې دې خبرې خوب هم نه لیدل چې داسې کار به ما سره کېږي. ګر چې زه دې امکانات لرم، ځان سره محافظین ولرم، هر څه ولرم، هر څه وکړم ما وخت. ولې زه ډېر تنها ګرځم، خپل ازادي نه غواړم چې قید یې کړم. اوس هم داسې ګرځم. نو دې فکر هم ما نه کوم چې داسې بدرنګه خلک به هم موږ لرو چې هغه د باندې سیالۍ معنی ګرځي یا دا چې کوم پلان زما په وړاندې لري. خو بدبختانه شپې کور ته معمولا زه په هماغه ټایم کور ته تلم، د کور مخې سره مې بس 15 کسیزه ډله وه او د نامرده برید یې وکړ. په دې کې نو زه سیالۍ نه پاتې شوم. اته دا مې یادېږي دا خبرې دې کوم چې ما نور رسنۍ کړي دي. کله چې ډاکټرانو عملیات په وخت کې هم ما ویلې زه سیالۍ ته باید لاړ شم، سیالۍ کوی شم. نو بېرته خبرې راپه یادېږي ډاکټر ته قصه وکړه. نو واقعا ډېره مایوس کننده وه. یعنې تاسو د خپل ځان د دې په فکر باندې وایي چې ما 6 میاشتې د مبارزې لپاره زحمت وایسته، زه باید لاړ شم دا سیالۍ وګټم، د افغانانو پر شونډو باندې دغه مسکا خوره کړم. باید او ډېر ښه چمتووالی مې نیولی و. تقریبا امریکا کې ما بل هېڅ کار نه درلوده، غیر قرنطین وم او تمرین مې کوو او 15-16 رشتې مې مخې ته وړلې. ډېر لرې هر ځای ته تلم، حتی ډېرو ځینې ولایتونو د امریکا لاړم دې لپاره چې هلته زه له ډېرو فایټرانو سره فایټ وکړم، تجربه حاصل کړم. نو هغه ټول تکمیل ول. خو بیا هم د افغانانو مینه، د افغانانو اخلاص زه بېرته قوي راجع کړم.
زه بیا هم مسابقه کوم بیا به هم سیالي کوم نو منتظر یم رئیس جمهور ته لنډ ورځو کې دا ګورم هند ته ځم یو چیکاپ کوم او بیا راځم په تمرین شروع کوم او بیا به سیالي کوم یعنې هغه کسان چې شاید چې داسې کس واوسېږي چې اوس دې ګوري هغه کسان چې ستا د مبارزو مخالفین ولا ستا د فعالیتونو مخالفین د افغانستان د خلکو د مسکا مخالفین دي هغوی ته بیا هم په ډاډه زړه باندې وایي چې زه به بیا هم مبارزه کوم بیا به هم دا بیرغ پر غاړه باندې وړم او بیا به هم د خلکو پر شونډو باندې مسکا خوروم دا ما هغه چپرکټ نه ورته ویلي ول ډېر مایوس کننده ده دا کار کله چې مسابقې ته ځې یو ځای ته ځې چې تا د ټوله دنیا دې ګوري ته فایټ کوې تا چمتوالی نیولی ته دې ته فکس آماده یې ته له هغه ځای نه خلاص یې او شفاخانې ته د شفاخانې کلمه مخکې هم دا ویل زما غرور یې وژلی و بیخي هېڅ خوند مې نه راکاوه نو زه شفاخانې ته لاړم ماته ډېره سخته وه بېرته مې چې وادوال ولیدل خلک مې ولیدل نو زه یې ژوندی کړم او خلک به زه سره ډېر شرمېدلي او ډېر شرمنده به یې وجدان به خپل نشي آرام کولی که ما سره زه شخصي ستونزې چا سره نه لرم که ما سره تا شخصي ستونزې هم درلودلې آیا زه خو به مبارزې ته فایټ تفریح وم نو فکر کوم داسې خلک دي چې هغو ته د انسان خطاب زه نه کوم هوتک صاحب قبل از اینکه یادسه برتان رخ بده از طرف کس تهدید چیزی شده بودین یا خیر؟ یک تهدیدهای خیلی کوچکی او را ما جدی نگرفتم و فکر نکنم که باشه از فیسبوک باز مسجر دریافت کرده بودم ولی آنقدر جدی خودم نگرفتم و فکر نمی کنم یک کسایی بودن که یعنی کار شد از روی سرک از کجا بازار نبودن یک تیم حرفه‌ای بودن برای جای کار را فکر کنم همیشه اینا خیلی زیاد کردن که این نفر چطور کتی خود ببرن ادا که جای بردن ما بود کتی خودشان دیگه باز ورزش ما نیازی شدن که نتانه مرا ببرن ما کچه مقاومت کردم تقریبا یک دو نفرشان هم زدم دیگه همی بود که باز خودم یعنی قصد از این داشتن که شما رو با خود ببرن من با خود ببرن هدف دیگه نداشتن یعنی بعضی کسا میگن که کسایی بودن که میخواستن وسایلش بگیرن یا دزدا و اینا بودن دزدی چی نبودن این تیمی بودن که پیش از پیش زمینه سازی شده بود کار شده بود سرش که میای نفر و شما باید آماده باشید با خود هوتک صاحب کار داشتن دیگه موترش هم سر سرک میستاد بود در کوچه برای میستاد بود دیگه خوب به طبیعت اتامر ما گفت که زور نزن افگار میشی دیگه ما زور میزدم که چون جنگ میکردم این همی بود که حتی داخل موتر سر ما فرق کرد که من یک خیلی زیر تاثیر مرا برد یک شاک دیدم دیگه دو فایرم کردن یعنی ترساندم افگارم هم کردن که زورم خیلی زیاد زدن که ما را بالا کنند موتر ولی دمی اختاب بود دمی کشمکش که یک موتر دیگه آمدن که چراغی از او سر ما خورد و از کوچه مردم برآمد دیگه یا دیگه مورالشان ضعیف شد و ایلاکن ما رفتن در حالی که موترم هم باز در جوی افتیده بود موترم هم بود حتی تفنگچه هم داشتم اما وقت به ایز نیافتم که پس رو بگیرم ما خو یک ثانیه بسیار وحشتناک یک ثانیه خیلی بد داشتم پلان څه و هوتک صاحب د دوی پلان څه و ستاسو دغه کله چې تاسو هلته دغه صحنه ولیدله تاسو ته پلان معلومیږي چې د دې خلکو پلان څه دی پلان یې همدا و چې تاسو د دې مبارزې نه پاتې کړئ که نه د دې نه بل څوم هدف هم درلود چې حتی تاسو ژوند واخلي له منځه یې یوسي سل فصله ډېر شوم هدف دا دوی خلک نه ول دا چا رالیږلي ول دا سازماندهي خلک ول دوی رالیږلي ول دوی بیا د پیسو مقابل کې یا د هر څه مقابل کې دا کار کړی دوی غوښتل مال ځان سره روغ رمټ ویسي دا چې مال ته ویسي نو په هغو فلانو یې زه نه پوهېدم چې دوی به څه کول دا به څوک ول او دوی به څه کول پیسې به یې غوښتلې یا د چا خبره د ژوند خطر به و حتما ډېرې خبرې به دې کې زه وینم در سرتان با چی زده بودن؟ جنگ بود کتشان چاقو داشتن تفنگچه داشتن دقیق نفهمیدین که به سرتان چی ضربه اول فکر کردم که ما رو در سرم که مرمی زدن اما سر تفنگچه زده بود سر من واقعا ښه شوه چې تیره شوه او ښه شوه چې تاسو مخامخ ناستې یقینا کله چې هغه حادثه وشوله موږ دا فکر نه کوو چې بیا به موږ هوتک له ځان سره ولرو بیا به زموږ مخې ته هوتک ناست واوسېږي ډېر زیات خوشحاله یو هوتک صاحب څه پلان لرئ په دې نږدې راتلونکي کې په څومره وخت کې به تاسو چمتو شئ دې ته چې تاسو مبارزه وکړئ بیا یو ځل بیا د افغانستان بیرغ ورپوئ
زه څومره ځان باندې اطمیناني او څومره ډاډ ورکوي خپلو خلکو ته مینوال ته بیخي ډاډ ورکوم چې زه بیا چمتو کېږم او بیا به ښې همغه تجربه لرم ښه فایټ به کوم یو زه به سکیجوال خپل ووایم یو چا کار هندوستان ته چک کوم دا ځم بیا ځم د دې مبارزې لپاره راتلونکي مبارزه لرم یا مسکو ته ځم امادګي نیسم یا کاناډا ته ځم نو دغه دوه هېوادونو کې امادګي نیسم او د هغې نه وروسته غواړم زر خپله سیالي وکړم افغانانو ته چې ما ډېرې ژمنې کړې وې چې زه باید زر سیالي وکړم ولې متاسفانه سیالي مې وځنډېدله نو راتلونکي امادګي یا روسیه کې یا کاناډا کې نیسم بیا به دې سیالۍ ته راځم بسیار خوب. مسئولین امنیتی کسایی که مسئول هستند چقدر کار کردن در قبال ازی و چقدر تحقیقات کردن کیها بودن و کیها باید گرفتار شوند در این باره کس برتان تا به حال روشنی داده یا خیر؟ اینم مطمئن هستم که از تا جمهورم ایره گفتن دکتر سعدالله دیگه وزیر داخله و وزیر صاحب امنیت تمامگی گفتن که باید سکیر شوند و کار سرشان شود چند ارگان که سرشان کار میکنم ولی متاسفانه تا حال هیچ دستاوردی نداشتن دا ډول دومره قوي ده چې تر اوسه پورې هغه خبرات ته ډاکټر صاحب عبدالله سره تاسو ناسته ول هغه هم وعده ورکړې وه چې باید دغه کار دغه کسان ونیول شي یعنې دومره قوي ډله وه چې تر اوسه پورې نه نیول شوې که نه دا بېغوري ده تر اوسه پورې جدي اقدام نه دی کړی زه فکر کوم یو خو دا و چې انتخابات ول او لږ څه موضوعات افغانستان کې نور هم ول چې زه خپله ما ډېر ټینګار نه کوم ولې اوس هم زه جدي غوښتنه دا کوم چې باید دا ونیسي یعنې هر یو مشر ما ته راغی ما نه ویل ته څه غواړې موږ نه ما ویل دا باید ونیول شي ځکه زه اوس باله دې نه ارامښت ډېر نه لرم ما کور چېرته و زه کور کې ډېر ښه ژوند لرم یعنې دلته زه اوس بل چېرته اوسېږم زه تنها اوسېږم دلته د دې امنیتي ستونزو له لاسه نور بېغوري ده فکر کوم بېغوري هم دا ډلې ته مو ویلی شم چې ډله هم ضعیفه ډله نه ده قوي ډله لکه یو طرف ته فکر وکړو شاید ډېره غټه سیاسي ډله وي یو طرف ته فکر وکړو شاید د یو هېواد د یو بل هېواد پکې مداخله وي ډېرې زیاتې خبرې دي خو دې باندې د خپله دولت حکومت دغه ټیم چې کار کوي دا بیا ډېر ښه پوهېږي واقعا او که دا راته ووایاست چې یعنې په د دې دغه په اړه باندې تر اوسه پورې جدي اقدام نه دی شوی ورباندې او څه فکر کوئ چې په همدې دولت کې به کسان واوسېږي یا همدا داسې کسان به وي چې د نورو هېوادونو سره هم لاره ولري مخکې تاسو هم یاده وکړل چې هغوی یې وغوښتل داسې فکر کوئ چې فرض مثال تاسو د کوم حریف سره چې مقابله درلوده د هغه خوا کسان واوسېږي زه فکر کوم روسان هم دونه نامرده نه دي لکه دا افغانان چې دونه نامرده ول روسان هم ما سره دغه نامردي نه کوي هغوی ډېر خواشیني شول هغوی د خپل ځان ته فایټ وکړم هغوی ما پروموشن 2 میاشتې مخکې خپل ټوله روسیه کې ویل چې هوتک راځي د سره فایټ کوي هغوی هېڅکله دا کار نه کوي او نه کوم نو دغه ډله د خلک خپل افغانان لري دوی افغاني ته زیاران دغه ورزشکارانو پر روحیه باندې دغه برید څومره تاثیر کوي څه وخت مخکې خلکو ویل فرض مثال د کرکټ ملي ټیم غړي زموږ ډېری کسان دي په پاکستان کې ژوند کوي په نورو هېوادونو کې ژوند کوي نو دوی همدا غوښتنه همدا وه چې باید دوی راشي خپل کورونه دلته راوړي دلته په افغانستان کې ژوند وکړي وخت کې په افغانستان کې زموږ دغسې اتلان ته دسیسې جوړېږي دغه ستونزې جوړېږي نو څه فکر کوي دغه ورزشکاران به زړه ښه کړي چې افغانستان ته راشي دلته ژوند وکړي والا مشکله ده دوی طبعا د ذهنیت خرابوي او بیا داسې یو خبره زه ښه له ځانه وایم زما ذهنیت داسې بریدونه هېڅ وخت نه خرابوي تر هغو چې ژوندی اوسم په افغانستان کې به اوسېږم او افغانستان کې به ژوند کوم د افغانانو خو که چېرته جدي څېړل شوی وای دغه موضوع هغه عاملین نیول شوي وای نو د خلکو د نورو کسانو زړونه به هم دغه شوي وای چې والا موږ دولت هم لرو که چېرته داسې پیښه کېږي نو حتما مخنیوی یې کېږي نو که چېرته داسې بېغوري کېږي ورته څه فکر کوې ډېر زیات تاثیر کوي یعنې فکر تنه ما زړه ته ډک نه لري ټول افغانانو زړه تاسو هم دا غواړئ چې دا خلک باید ونیول شي خلکو ته به جزا ورکړل شي نو زه هم دا غواړم نو بیا هم ډېر امیدوار یم هیلهمند یم او زه بیا هم که له ولسمشر سره هم ګورم زما کتنه هم د ورسره لومړنۍ غوښتنه به دی چې دا خلک باید ماته ونیول بسیار خوب هوتک صاحب تصمیم فامیلتان چی است فامیلتان در این حادثه چقدر گفتن که دیگه باید کار نکنی ورزش نکنی یا ما را بعض فامیل هاست میگه تیر ما را از همه چیز نمیخواهیم دیگه زندگی خودت مهمتر است فامیلتان چطور چی تصمیم دارن و چی گفتن برات فامیل ما را همیشه که حمایت میکنن دل مادرها بسیار نرم میباشن ما را به حمایت میکنن که ما خوبتر و زیادتر فایت و مسابقه و
زحمت زیاد خیلی زیاد بکشم این اولین بار با خدا کنید که نگفته که با ارزش خدا بزی کن میگن میشه قوی باش اما این زیاد میگه که متواجد باش و میشه اولین زیاد میگیرن ولی تشویق میکنه که ما بازم دستاورد داشته با وجود چنین مشکل بازم نگفته که نه پس نشو بازم میگه که پیش برو پیش برو مبارزه. مادر جان هستن گرچه دلشان هم میسوزه باز هم قهرمان هستن وقتی که شما را حمایت میکنن که شما باشین و زه پوهیږم چې دغه به هم د دې فامیل د دې ملګرو حمایت وي چې تاسو نور هم روحیه ترلاسه کړله او په ډېر کم وخت کې ژر مو صحتمنده شوئ او ژر دې ته اماده کېږي زه یقیني یم چې تاسو به ډېر ژر اماده شئ چې بیا هم فایټ وکړئ بیا هم د افغانستان لپاره خوشحالي راوړئ انشالله انشالله ډېر زیاته مننه هوتک صاحب په دې هیله یم چې عاملین هم ډېر ژر ونیول شي او همداراز تر څو هر څوک وکولی شي چې په ډاډه زړه په افغانستان کې وګرځي او هیڅ ډول د ستونزې احساس ونه کړي دا هغه کسان چې واقعا تاسو وویلې قوي ډله ده او شاید چې قوي سیاسي ډله واوسیږي یوازینی هدف بیا هم همدا و چې دغه لوبه د افغانستان په ګټه ونه اوسېږي دغه لوبه د هوتک په ګټه ونه اوسېږي ډېرې زیاته مننه هوتک صاحب د لا بریاو په هیله موږ درته دعاوې کوو موږ له تاسو سره یو تاسو مخکې لاړ شئ رمضان زنده باشید شما دوستای عزیز و بیننده های خوب تلویزیون مشران جرگه خدا کنه که شما هم بیننده بوده باشین و سوالاتی که در ذهنتان داشتین از قهرمان ما سوالاتتان حل شده باشه و با امید از اینکه باز هم مسابقات داشته باشن ولی و بتانن پیروزی های دیگری هم بر افغانستان کسب بکنن. سپاسگزار هستیم از شما تک تکتان که بیننده ما بودین تا این دم تا فردا که بازم ما و همکارم در خدمت شما نازنینان قرار میگیریم. شبانه بر پاک و بینیاز میسپاریم. با بقیه برنامه های تلویزیون مشران جرگه همراه باشید.